قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مسلمانانو محسنینو ورونو الله تعالی دې تاسو مونږ ټولو ته سعادت د دنیا او د آخرت نصیب کړي. پرون د کوم د لعان مسله وسوله که یو سړی خپلې بیبي ته ووایي چې دا تاسو نعوذ بالله منها زنا کړې ده یا دا بچی زمانه نه ده، د لعان مسله واضحه کړلی سوله. دا ان الذين جاءوا بالإفك عصبة دا آیتونه د حضرت عائشہ صدیقہ ابنت صدیق حبیبة رسول الله د رسول الله د بیبي حضرت عائشہ متعلق نازل دي او مناسبت مخکې سره بالکل ځکه واضح ده چې لعان سړی وکړي ښځه او خاوند یو پکې خفه کېږي. د تسلا دپاره الله تبارک وتعالی دا قصه د افک دا د دروغو قصه چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پسې تهمت د زنا لګېدلی او دا رانقل شوله، هغه سړي دپاره چې ډېر غمجن ده او په خپل کلام کې صادق ده، د هغه د اطمینان او د تسلا دپاره الله دا قصه ذکر کړله. دا د حضرت عائشہ لږ غونته مناقب پرون ما ویلي صرف نن قصة الافک چې څنګه تهمت پرې لګېدلی و. زه به مجموعه د احادیثو د رسول الله چې څومره دي د هغوی به مجموعه او حاصل نقل کم او بیا که ټیم و د ترجمه د قرآن پاک د آیتونو هم کوم. د دې آیتونو شان نزول او څرنګه مسله وه. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا د رسول د حضرت عائشہ خوریا ده، دا د عائشہ نه خپل روایت کوي او بخاری نقل کړی ده. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي د رسول الله عادت مبارکه دا و چې کله به په سفر باندې ته نو ښځو ته به اختیار او قرعه واچوله، خلک یې پچه به یې واچوله چې کومه بیبي به پچه ووتله بیا به په سفر کې مغه ورسره تلله. دا خو بېله مسله ده، دا به پرېږدو. خو حضرت عائشہ وایي په دغه سفر د غزوه بني المصطلق دا په شپږم کال د هجرت باندې سوی ده دا سفر، او غزوه بني المصطلق ته رسول الله صلی الله علیه وسلم روان و او عائشہ صدیقه وایي چې خلک یې پټه د ما وختله. په سفر باندې شروع سو، غزوه بني المصطلق ته لاړو، واپسې کې راتللو نو ګوره ما را ننډه کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم پړاو واچو چې دې کې به دمه کو، خلق منځونه او دسونه وکړي، پړاو یې واچو. خلقو کوم ضرورت انساني او هغه پوره سو. اواز کوونکی اواز وکړه الرحیل، یعنی کوش ته زوبه حرکت کو. زمون کشر مور عائشہ صدیقه دا وایي زه د قضای حاجت دپاره داسې بهر ته لاړم چې کوم چې کې قافله وه دې نه بهر ته لاړم چې قضای حاجت وکړم چې څو دا خلق ځان برابرې زه به بېرته واپس کې راسم. زما په لهجه خو انشاءالله ټول پوهېږي. وایي چې زه لاړم ما قدرتي ته ورسره امیر غاړه کې سي اچي دې ته لاس ور ولګېده، دا پرې سو. ما ویلې چې دا خو شپه هم ده، دا مرغللې و، دا چې امیر کې څه شی و دا به زه راټولې کړم، هغه نه بعد به د قافلې ته لاړ سم، بیا به کوچ وکړو، حرکت به وکړو. دا روایت په خپله دا نقل کوي. دا وایي چې زه په دې باندې مصروفه سوم چې دا د امیر چې کوم غاړکۍ و چې کوم شیان و په دې زه مصروفه سولم. هلته د رسول الله صحابه راغلي وو، هودجۍ دا چې ورته وایي کجاوه ورته وایي ډولۍ. صحابه دې ته موظف سوي وو چې د حضرت عائشہ ډولۍ به دا به جګۍ په اوښه باندې به دی او بیا به مزل کوي. وایي دغه صحابه راغلي وو، د ما دا کجاوه یې جګه کړې وه او په اوښ باندې ایښې وه چې حضرت عائشہ خو پکې ده. تاسو دا خپله هر څه دفع کوي. دی وایي یو خو آیاتونه د حجاب نازلو، ځکه په هودجۍ او په دغه کجاوه کې مونږ کېناستلو آیاتونه د پردې نازل وو. خو دا خپله وایي چې دا صحابه ورته ولې معلومات نه وسوی چې زه په ډولۍ کې یم او که نه، او دوی جګوله دا ډولۍ په اوښ باندې یې ښودله. دا وایي موږ داسې ښځې نه وو لکه دا د اوس کومې ښځې دي
چې ډېر خوراکونه کوي، موږ ډېر کم خوراک او ډېر نازک بدنو والو، یعنی ډېر ډنګر وو، نازک بدنونه وو. دا پته نه ولګېدلې چې دې کې ناسته د حضرت عایشه او که نه ده ناسته، خو دا کجاوی په اوښ باندې ایښې وه. زه هلته پاتې شولم او قافلې کوچ کړی. دا چې کله زه راغلم څوک نه و. عایشه خو ډېره هوښیاره زنانه ده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما سوچ وکړ چې که بل طرف ته اخوا دې خوا لاړه سي، یو وارې چې رسول الله بیا پړاو اچي نو ما به ګوري، ما به ورکه ثابته کړي بېرته راځي. دنیا کې اصول داسې دي، کوم سړي نه کوم شی ورک سوی هغه ځای ته خامخا ځي. اصول داسې دي چې یاره رسول الله کله ما باندې پوه شي چې حضرت عایشه نسته ده، یو ځل به بیا ما پسې راځي دلته. وایي زه په همدغه ځای باندې چې کوم ځای کې قافله وه همدلته کېناستلم. د رسول الله د عادت مبارکه دا اوس هم د حکومت ولی او د ښه نظام دپاره د عادت اوس هم ده. کله چې خلک پوجیان بیایي، عسکر بیایي، شاته یو موټر بیا د دوی دپاره وروسته مقرروي چې کوم شی څوک پاتې سوي وي، ضعیف سوي وي، سامان آلات ترې نه غورځېدلی، هغه پسې راټولوي. وایي په دې قافله کې سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صفوان ابن معطل دا صحابي مقرر کړ چې د قافلې شاته ته به راځي. کوم سړی ضعیف وي همکاري به ورسره کوي، سامانونه پاتې دی مقرر کړی. او صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي د بدر کې حاضر ده، او بدریانو ته الله ویلي قد غفرت لكم، الله مغفرت ورته اعلان کړی ده. دا ټولو خبرو ته سوچ کې وروسته راځي دا مسله. وایي زه دلته ما باندې خوب راغی، دا کوم ځای کې چې ناست وم زه څه ملاستلم. دا خپله وایي دا صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه راغی، دې ځای کې وکتل، یو څېره یې ولیدله. وایي چې رانږدې سو زه یې وپېژندلم. دا وایي خپله چې ولې یې زه وپېژندلم. وایي د آیات الحجاب نه چې آیات د پردې نه و نازل شوي، زه یې لیدلي وو. زما په دې غږ ټول پوهېږئ. دا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما دې په خدای قسم ما کلمت منه کلاما، ما یو خبره نه ده ورسره کړې، وما سمعت منه کلاما غیر استرجاعه. وایي ما دې په خدای قسم چې صرف د حضرت صفوان ابن معطل نه مې دغه خبره واورېدله چې انا لله و انا الیه راجعون، چې یوه خبره مې نه ورسره کړې او نه مې بله ترې اورېدلې. وایي چونکې زه یې وپېژندلم، اوښه یې راوستله زما مخکې چوک کړله او په ګردن باندې پښه کېښودله. زه ور وختلم، دا یې راته مخته سو، زه پې سپاره شولم، رسول الله پسې مې رسوي، قافلې پسې مې رسوي. زما په خبرو انشاءالله پوهېږئ. تر دې پورې چې دا د 10-8 بجې غرمې ټیم و، دوی قافله بله بیا پړاو کړی، بیا دا قافله د خپلو ضروریاتو دپاره دمه کوله. وایي په دې غزوه بني المصطلق کې چې کوم صحابه وتلي وو، په دې کې منافقین هم موږ سره وتلي وو. د منافقینو به چې کله کېناستل په مجلس کې، نو دوی به په یو طرف کېناستل. منافق سړی هلته به چې کېناسته، د جلیل القدر صحابو سره به یو ځای نه کېناسته، داسې یو طرف ته به کېناسته. وایي چې کله موږ ور داخل کړه سو، زه په اوښ باندې سپره او قافله بس ټوله ناسته او موږ هم ور داخل شو. نو منافقانو عبدالله ابن ابی ابن سلول دا الفاظ وویلې: ان امرأة نبيكم قد بات منه ولا نجا منها ولا نجت منه. ستاسو د پیغمبر بیبي صفوان ابن معطل سره شپه تېره کړې ده، نه حضرت صفوان ابن معطل د دې نه په نجات کې ده، او نه حضرت عایشه د صفوان ابن معطل نه په نجات کې ده. نور انشاءالله په لهجه پوه شئ، دا یو تهمت نه ده، دا تهمت سوخه. عایشه صدیقه وایي چې زه په دې باندې نه وم پوه چې په ما باندې داسې تهمت لګېدلی ده. مدینې منورې ته ورسېدو. چې کله مدینې منورې ته ورسېدو، سفر چونکې وهلی ومه، بیماره شولم، په کور کې پرته وم، نو په حالاتو نه یم پوه شوی چې بهر څنګه حالات ته کومه خبره صحابه کوي او خلق څنګه خبره کوي. نو د تهمت خبره د زنا نعوذ بالله منها دا خبره وه. حضرت عایشه صدیقه حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي
وای ما ته دا معلومات نه کېده چې ما پسې داسې تهمت ویل کېږي. خو دومره پوهېدم چې د رسول الله کوم حرکات او سکنات ما سره وو، لکه مخکې چې کوم مینه او محبت ما سره وو هغسې نه وو. وروسته د دې سفر د انتها نه چې سفر انتها ته ورسېده، را بغیر رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به په کوټه کې پرته وم، ما ته به یې دومره سلام واچو، سلام نه به یې راته ویلې کیف تکم، څرنګه حال ده، بس بیا به بېرته ووت. شپې ورځې یې تېرېدلې، زه بیماره وم او بیماري مې زیاته وه او بدن مې هم کمزوری کېده. دا خپله بیان کوي. دې کې تقریبا میاشت وتلې ده. نو حضرت په هېڅ هم نه خبره، خو یوه ورځ داسې وسو چې حضرت یوه د ام مستح، دا مستح سبا راځي انشاءالله، دا د ابوبکر صدیق خپل هم ده او په دغه تهمت د زنا کې دا سړی دا شریک هم ده، یعنې تهمت دم لګولی په حضرت عایشې باندې. او حضرت ابوبکر صدیق سبا قرآن وایي، ډېرې خیرخواهي به یې ورسره کولې. دا د مستح مور راغله، مستح ابن اساسه. ما وای من کورونو کې د بول براز دپاره بیت الخلا وې نه وي، کورونو کې بترومونه نه وو. وای موږ به بهر وتللو. عربو کې دستور دا و چې بول براز دپاره به چې چا کور کې ځای جوړ کړه دا عار ګڼل کېده. وای موږ به بهر دشتو ته وتلو. وای داسې ماخوستن ټیم و ماښام ما او دا ووتلو بهر. قضای حاجت مو پوره کړ، بېرته وفاسۍ کې راتللو. دا ام مستح چې دا چا تهمت پرې لګولی دا هم صحابي ده. دې پښه په څه کې ونښتله وغورځېدله. زما په خبره پوهېږي که وایي ویې ویلې تعیسه مستح، خپل بچي ته یې ښېرا وکړله. حضرت عایشه وایي ما ورته ویلې بئس ما قلت، دا څومره بده خبره دې وکړله. مستح حسین څنګه داسې خبره کوي چې خدای دې هلاک کړي، دا خو بدر ته حاضر ده او بدر ته چې څوک تللي دي هغو ته خو الله اعلان د مغفرت کړی ده. وای مور یې راته ویل چې یې لورې ته خبره نه یې، زما زوی هم ستا تهمت کې شریک ده، تا باندې زنا تهمت لګېدلی ده. وایي چې دا خبره مې تحقیق ته وکړه چې په ما لګېدلی ده. وایي هو. وایي چا سره؟ وایي صفوان بن معطل سره، هغه صحابي سره یې متهمه کړې په زنا باندې، او دا خبره په مدینه منوره کې ډېره خپره ده. حضرت عایشه وایي چې زه خو بیماره وم هسې یم، خو په خدای قسم دا وایي چې کله خبره سوي ما اوښکه نه ده درېدلې د سترګو نه، او په مقدار د رنجو پورې کېدلو سره دومره خوب مې نه ده کړی. ویښه به وم او ټوله ورځ او شپه به مې ژړل. سبی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. وایي ما ته سلام واچو، سلام نه بعد راته ویلې کیف تکم، څرنګه حال ده. وایي ووت. وایي ما ورته ویل یا رسول الله لږ صبر خو وکړه، که تا اجازه وي زه به پلار کره لاړ شم، مور ته به لاړ شم. ښه. دا وایي وایي دا مور او پلار ته دې په خاطر تللم چې د دې مسلې تحقیق وکړم چې رښتیا په ما تهمت زنا لګېدلی ده. وایي چې کله کور ته لاړم زه به لږ الفاظ را لنډ کړم. وایي چې ومې کته مور مې وایي هلته ناسته ده، ډېره غمجنه ناسته ده. وایي پلار مې هغه بل طرف ته د کور ناسته، هغه هم ډېر غمجن ده. وایي چې ورغلم مور ته، ورته کېناستم او زه ډېره بیماره وم. مور مې په ژړا شروع وکړله. ما ورته ویلې مورې زه داسې خبر شوم چې په ما باندې تهمت زنا لګېدلی ده. وایي دې په دې زړغوني الفاظ راته ویلي چې عایشې خفه کېږه مه، چې یوه بیبي او زنانه چاته ډېره محبوبه او ګرانه وي د هغې بنې ډېرې دي. تاسو په تصلا باندې پوه شولئ که نه؟ وایي خفه کېږه مه. وایي ما ابوبکر صدیق هم تصدیق وکړه پلار نه چې پلاره په ما تهمت زنا لګېدلی ده. وایي دې ډېر خفګان جواب رانه کړ. او مور دا راته ویلې چې خفه کېږه مه، ته چونکې په رسول الله ډېره محبوبه وي او د تا دپاره بنې ډېرې دي. ښه. دا وایي چې کله مې تصدیق وکړ چې په ما دا تهمت لګېدلی ده نو ازددت مرضي، ورځ په ورځ مې مرض زیاتېده، د شپې خوب کاټ او 40 ګنټې مې سترګو نه اوښکې وي. ښه. دا وایي وایي مور پلار مې په دې وډار سو چې د دې زړه ونه چوي، ښه مړه نه سي. دومره زیات مې ژړل چې دا څرنګه تهمت را باندې ولګېد. شپې ورځې به یې تېرېدې خبر شولم چې سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم 3 کسان کېنولي دي. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنه یې کېنو،
دې متعلق مشوره کوي. یو اسامه ابن زید حب رسول الله او بل حضرت بریره دا د عائشې مینځه ده. ته پوښتنه ترې کوله وی حضرت علي نه رسول الله پوښتنه وکړه بیله مجلس ورسره کوي، خو حضرت عائشه په خبره شوله ورته چې ما اهل عیال تاسو څنګه پیدا کوئ؟ ښه زما په خبره پوهېږئ؟ وایي د عایشه څنګه ښځه ده حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وایي. ده ورته دا ټکی وکړ وایي په مدینه کې ښځې ډېرې دي تا باندې خو ښځې تنګې نه دي. دې وجې نه د عایشې او د علي منځ کې لږ ورته داسې برخورد یا داسې لږ ورته ګیله وه. تاسو په لهجه پوه شئ که نه؟ وایي یا رسول الله ولې دومره پریشانه یې؟ په مدینه کې ډېرې ښځې دي، ښځې خو په تا تنګې نه دي که نه؟ زما په لهجه هم پوه شوي انشاءالله. حضرت اسامه ابن زید حب رسول الله ته یې ویلې وایي ته زما اهل عیال څنګه پیدا کوې؟ ته خو زما کور کې ډېر بلد یې، پښتو کې هم داسې ویل کېږي که نه؟ هغه ورته وایي ما دې په خدای قسم وي چې ما تر اوسه د عایشې نه یو داسې حرکت نه ده لیدلی چې هغه معیوب حرکت وي او د عیب نه ډک حرکت وي، ما تر اوسه نه ده ترېنه لیدلی. حضرت بریره خو چونکې بینځه وه او د عایشې سره ډېره بلده وه، بریرې ته ویلې وایي تا څرنګې ده؟ وایي چې ما څومره وخت عایشې سره تېر کړی ده یو عیب مې هم نه ده ترېنه لیدلی نه مې کتلی ده، خو دومره ده چې کشره جنۍ وه چې اوړه به یې لانده کړل دا به څملاستله پسه به راغی هغه به یې وخوړل یعنې غافله وه، نور مې عیب نه ده ترېنه لیدلی. ښه وایي په دې مشوره باندې هم زه خبره شولم عایشه وایي نو ډېر مې طبیعت هم خراب شو او بیماري مې هم زیاته شوله چې دا اوس وګوره خلک زما متعلق مشورې څنګه ورکوي. زه به نور هم الفاظ اجمالي کوم. تر دې پورې چې رسول الله د دې درې کسانو مشوره واورېدله لاړ مسجد نبوي ته. مسجد نبوي کې دغسې تقریر صحابو ته شروع کړو. صحابو په دې کې منافقین هم ناست دي، صحابه هم ناست دي. وایي زه تاسو ته الله واسطه در کوم زما اهل عیال بری ده تاسو ما معذور وګڼئ دا د ما اهل عیال مه چیړئ نور د عیبونه مه بیانوئ. په دې کې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د اوس قبیلې مشر و. ورته جګ سو رسول الله ته په مجلس کې داسې ویلي یا رسول الله که د اوس قبیلې نه بعد چا تهمت ولګو دا به زه وهم او مړکوم به، او که نورو قبیلو کې چا تهمت ستا په اهلو عیال ولګو ته حکم کوه هغسې به موږ کوو. دلته سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه جګ سو. اسید بن حضیر دا د خزرج قبیلې مشر و. هغه ورته وویلې وایي ته دومره تکړه نه یې چې یو بله قبیله تهمت ولګي او ته یې مړ کړې. ښه چې پوه سولې دا مشر په بل مشر رد وکړه. یو درېیم کس ورته جګ سو ده ته یې ویلې وایي ته خو منافق یې د منافقانو طرف نه دفاع کوې، ښه مجادله دفاع کوې. په دې مسجد کې د دوه قبیلو یو عظیم جنګ شروع شو. په دې خبره باندې چې بعضې تهمت خو د عایشې متعلق دا جنګ د صحابه وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته کینئ کینئ تاسو ما په یا ایها الناس سره خطاب کړی ده او پلانې خېلو اواز خو مې نه ده کړی، ټول انسانان یو او ټول مسلمانان یو، تاسو جنگ مه کوئ. جنگ په قرار شو. د عایشې په سر باندې یو جنگ په مسجد نبوي کې وشو. وایي چې په دې خبره سره نه ډېره ستونزه او پریشاني وه، نور مې حرکات سکنات کمزوري سو. عایشه وایي ښه وایي بس بیا نه شم جګېدلی، بس پرته به ومه. دا وایي چې د عایشه رضی الله تعالی عنها چې ورځې شپې وتلې زه دومره کمزورې شولم چې خوراک او د چکاک نه د بهر وتلو نه وغورځېدلم او په کوټه کې به پراته و، خلک به مې برپرسۍ ته راتللې چې کومې خیرخوا ښځې وي. دا وایي د مازدیګر ټیم و. دې مسلو نه هم خبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ما پوښتنې ته ډېر کم راته، په حالاتو باندې هم پوه یم. وایي زه دغسې دا د مازدیګر 3 بجې یا 4 بجې داسې ټیم و، یوه انصاریه ښځه زما پوښتنې ته راغله. وایي دا راته ناسته وه، ما پوښتنه یې کوله، ما سره دومره قدرت په بدن کې نه و چې زه ورته جګه سوې وایي، بس زه پرته وم او دا راغله ما ته پوسې کوم. قدرتي ته ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم وراننوته. چې رسول الله هم کېناسته دا څه وایي؟
وی دومره یو ځله ما سره انتظار نه و کړی لکه دا ځل یعنې ډېر کېناست. مور مې وایي راغلله، پلار مې هم راغی، ځکه حضرت رسول الله راغی که نه. وایي چې دا درې واړه هم څلور واړه هم ناست دي. وایي رسول الله راته رانږدې شو، ما ته څه وایي عایشې که دا کار دی یعنې که دا تهمت سوی وي، دا ما په خبره پوه شئ که نه، راځه الله نه به مغفرت وغواړې، توبه وباسې، زه به مغفرت درته وغواړم، او که نه یې سوی الله به دې تزکیه وکړي. وایي دا وایي عایشه رضی الله تعالی عنها چې ما په ذهن کې هم داسې نه راتلله چې د ما متعلق به قرآن 10 آیتونه نازلوي او عرش نه بره به مې تزکیه کېږي. ما وایي ځان ډېر حقیر ګاڼه. وایي دومره په تمه وم چې شاید رسول الله تعالی یا الهام یا په خوب کې ورته وښیي چې عایشه بری ده. دا مې وایي چېرته ګڼله چې ما متعلق د 10 آیتونه الله نازلوي. دا وایي ما نه خبرو قدرت مې نه لرلو چې خبرې مې رسول الله ته کړې وایي. وایي زه پرته وم، دا ټول راته ناست دي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ناسته، مور مې وایي ناسته ده، انصاري ښځه ناسته ده. وایي ما چې کله رسول الله دا خبره راته وکړه ما ورته یا ابتي پلاره عجیبي دا رسول الله ته په جواب ورکړه. وایي پلار مې په زړه شو، زه څه وایم ما اقول، زه څه وایم ورته. وایي مور ته مې ویلې چې مورې دا رسول الله ته په جواب ورکړه. وایي دې هم دا جواب راته وکړه چې زه وایي تا په حق کې څه وایم. پلار مې وایي هلته په زړه شو او مور مې دلته. نو وایي دا وایي چې کله دا خبره مور پلار نه ناامیده شولم، دا وایي چې زما اوښکې ودرېدې او راجګه شولم رسول الله ته. وایي ما ورته یا رسول الله که زه دا وایم چې ما زنا کړې، تاسو ټول مې تصدیق کوئ، خو رب العالمین مې تکذیب کوي چې ما نه ده کړې، او که ووایم چې ما زنا نه ده کړې تاسو مې تصدیق نه کوي، تکذیب مې کوي، خو الله مې تصدیق کوي. خو یا رسول الله تا سره نور په خبره نه کومه، هغه جمله هغه کلام استعمالوم چې په یعقوب علیه السلام باندې ډېر تکالیف د یوسف متعلق راغلل او بیا الله ته داسې شکوه وکړله فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. ایمان نورې خبرې نه دي زده، بس زه به الله ته صبر وکړم. وایي زه لاړم په خپل ځای باندې بیا څملاستل. وایي چې ورته کتل مې رسول الله سر مبارک ټیټ که او د مخ مبارک نه خولې را روانې دي، قرآن شروع سو، وحی شروع سو راخه. وایي ما دا چېرته نه ګڼله چې دا به د ما متعلق نازل وي. دا آیتونه نازل شو ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وایي چې کله رسول الله د وحی نه خلاص شو که نه، وایي اواز یې وکړ یا ابشري یا عایشې اما والله فقط براکه، خوشحاله سه عایشې، ما د په خدای قسم یې تا تزکیه الله وکړله. وایي ما ورته مور ویلې چې مورې عایشې پاڅېږه د رسول الله ته جګه سه او لاسونه یې ښکل که. وایي ما ورته ویلې والله لا اقوم الیه ولكن احمد الله الذي نزل براءتي. زه به رسول الله ته نه جګېږم، زه به د هغه الله ثنا او صفت وایم چې زما براءت نازل کړی ده او دغه آیتونه وایي نازل کړلی شو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیتونه تلاوت کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک نه د ډېرې خوشحالۍ یو انوار او تجلیاتو بیا دا وویلې لغونته آیتونه ترجمه کوم ان الذین په تحقیق سره هغه خلق جاءو چې راتګ یې کړی ده بالافک په دروغو سره عصبة یوه ډله دي منکم د تاسو نه، درې ډلې وې، درې قسمه خلق وو. یو منافقینو تهمت یې زنا یې لګو، خاص کر عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافق دې ډله یې ډېر تهمت لګو. په صحابو کې درې کسانو، یو حمله بنت جحش په ښځو کې وه، حسان بن ثابت شاعر رسول الله د رسول الله مشهور شاعر، دیم په دې تهمت کې برخه اخیستې ده، او صفوان ابن معطل د ابوبکر صدیق خپله مو دغه صحابو برخه کې اخیستې ده. بعضې صحابه چوپ پاتې وو او بعضې انکار کو په دې خبره باندې چې عایشې د تهمت نه انکار کو، د دې زنا دې نه بالکل انکار کو. رسول الله قرآن پاک ابوبکر خاندان ته تسلی ورکوي لا تحسبوه، تاسو ګمان مه کوئ د دروغو لره د افک لره شر لکم چې دا تاسو دپاره شر ده. الله څه ورته وایي بل هو خیر لکم، دا تهمت تاسو دپاره خیر
و د آل د ابوبکر د آل ابوبکر د پاره ځکه خیر و چې سورۃ نور ټول قرآن پاک د دې متعلق نازل کړی ده. 10 آیتونه خاص کر د دې برخه ده. دا نور چې څومره حدود راغله دا خو د دې برکاتو، که دا اف نه وی راغلی، دا تهمت نه وی راغلی، دا احکام نه واضح کېدل. دا څومره په امت باندې احسان سو. او بله لویه خبره دا ده چې تر قیامته پورې د عایشې صدیقې حبیبة رسول الله براءت تزکیه د عرش نه بره رب العالمین وکړه. تر قیامته انسانان وایي یو انسان چې مسلمان وي که نه هغوی د دې نه ده پاتې چې دې باندې اعتراف نه یې کړی چې عایشه پاکدمنه بیبي وه، خادمه تاسو مور. بل هو خیر لکم الا ولکل امرئ منهم د هر سړي دپاره د دې ډلې نه ما هغه جزا ده اکتسب چې ده کسب کړی د من الاسم د ګناه نه. والذي تولى كبره دا د عبدالله بن ابی بن سلول دا رئیس المنافق. والذي خدای په هغه منافق تولى كبره چې بار کړی دا غټوالی دي د دروغو، دا ډېر غټ دروغ چې په ځان بار کړي دي، دروغ یې ویلې که نه چې تهمت یې لګوو. الله ته منهم د دې ډلې نه له عذاب عظیم، دې سړي دپاره خو عذاب لوی دی. دا ډېره تیزه خبره ده. والذي هغه سړی تولى كبره چې بار کړی د خپله لویي د دغه دروغو یې بار کړی د په ځان، منهم د دې ډلې نه لهم عذاب عظیم. الله موږ دغه مسلمانانو ته وایي، دا صحابو ته، تاسو چې دا د عایشې تهمت لګاوو و مسلمانانو سړیو ښځو، تاسو په د خپلې خور باندې د خیر ګمان ولې نه کوو چې تاسو په تهمت کې ورسره شریک کېدئ؟ ګوره الله وایي لولا اذ سمعتموه، ولې نه چې تاسو اورېدلی وی دغه دروغ. ظن المؤمنون، ګمان به کړی مؤمنانو سړی، والمؤمناتو ښځو بانفسهم په خپلې خور، خپل نفس نه تعبیر عایشې نه کوي، خیرا ښه ګمان ولې نه پې کوو چې تاسو ورسره شریک کېدئ؟ تاسو ولې بدګماني ورسره کوله د منافقینو سره؟ وقالو دوی ویلو هذا او قالو ویلي دو مؤمنانو سړیو ښځو هذا افک مبین، دا دروغ ظاهر دی. بیا الله وایي لولا جاءو، ولې دې ډلې راتګ نه کو علیه په دې دروغو باندې بیا باته شهدا، څلور ګواهان به یې راوستي که نه؟ فاذ لم یأتوا بشهدا، چې دوی راتګ نه وکړی په ګواهانو، په اولئک عند الله، دغه ډله په نزد الله باندې هم الکاذبون، دا دروغ ویونکي دي. تاسې ګورئ دا یو آیات نورې پرېږدم. لولا فضل الله علیکم ورحمته، الله وایي که د خدای فضل نه وی په تاسو، رحمت یې نه وی، فی الدنیا والآخره، په دنیا کې په ستر سره او په آخرت کې په عفو سره، لمسکم مسه کړی بو الله تعالی تاسو لره فیما په هغو دروغو کې افدتم فیه چې تاسو داخل سوي یاستئ په دغو دروغو کې، څه شي به مسه کړی وي؟ عذاب عظیم. که د خدای فضل او رحمت نه وی، مسلمانانو تاسو ولې د منافقینو سره شرکت په دې دروغو کې کوو؟ که د خدای رحمت او فضل نه وی، تاسو به خامخا عذاب عظیم مسه کړي وي. انشاءالله باقي به سبا وی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یا الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله د مجلس کفاره د سیئات وګرځي. الله زموږ د ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف کړي. الله توفیق د طاعات او د عبادات مو ټول ته نصیب کړي. الله توفیق د معاصی او د ګناهونو مراته نصیب کړي. یا الله حکم قول په کې ستاره زوی خدای مو ټول د توفیق مزید نصیب کړي. الله تعالی ارحم الراحمین په دې مجلس رحم کرم وکړي. د مجلس فکرونو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. د مجلس اولادونه مون سره صالحان کړي. فتنو نه مون ټول ته امن نصیب کړي. الله صغیر کبیر ګناهونه معاف کړي. الله مون عادت کو خدای تیر نه په عبادت قبول کړي. په بدل کې مون ټول تخبل رضا لقا وصال په دنیا او آخرت کې نصیب کړي. مونږ ټول خدای د هر قسم افات او بلیات او مصائب او تکالیف نه راته امن نصیب کړي. والسلام علیکم.